بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب لپاره د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. کله چې هغه ته ویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر هماغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تاسو ته موسی له ډول روښانه نښانو سره راغی بیا هم تاسو داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه خو سکه یې مو خپل معبود ونیو.